اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او زما د یوټیوب چینل خان اکبر علي خان او د فیسبوک پاڼې د اکبر علي خان اکبر د زړه آواز د ورون سحر په تمه ټولو مینوالو ته ډیر ډیر سلامونه او نیکې هیلې. یو نظم در سره شریکوم او دا نظم زما خپل ګران بابا خپل والد صاحب ته ډالۍ دی او هر هغې پلار ته ډالۍ دی چې کوم د خپلو بچو دپاره په ځان شپه ورځ یو کوي، دیاړي مزدوري کوي، ستړي ستومانې تېروي، او هر هغې بچي ته ډالۍ دی چې کوم د خپل مور او پلار احسانونه نه غورځوي او د خپل مور او پلار ډیر قدر او عزت کوي. د نظم عنوان دی ګرانه بابا، او نظم داسې دی چې ستا د یوې شوګیرې خدای ګو که بدل پوره کم، ستا د یوې شوګیرې خدای ګو که بدل پوره کم، مرګ ته به ورسم بابا چې دا مزل پوره کم. ستا د یوې شوګیرې خدای ګو که بدل پوره کم، مرګ ته به ورسم بابا چې دا مزل پوره کم. بابا که هیر کړم ستا احسان نو دوزخي به شمه، بابا که هیر کړم ستا احسان نو دوزخي به شمه. ګرانه بابا ستا په خدمت زه جنتي به شمه. ستا هغه ستړې مزدوري زما نه هیره نه ده، ستا هغه ستړې مزدوري زما نه هیره نه ده، په سپینه ږیره دې دیاړي زما نه هیره نه ده. په نیمه شپه کې به راپاسېدې او ښکل به دې کړم، په نیمه شپه کې به راپاسېدې او ښکل به دې کړم. غیږ به دې تاو کړه رانه ګل نه وم خو ګل به دې کړم. زما خړپوسو ته به سم خوشحالېدلې بابا، زما خړپوسو ته به سم خوشحالېدلې بابا، ستړی به راغلې خو دمه به ښکارېدلې بابا. زما وړې وړې خندا ته به دې سم وخاندل، زما وړې وړې خندا ته به دې سم وخاندل. ستړی به ډېر وې خو بس ما ته به دې سم وخاندل. چې په باران کې به په مونږ کچه کوټې سسېدې، چې په باران کې به په مونږ کچه کوټې سسېدې، زما په مخ باندې به ستا اوښکې تودې سسېدې. زما زه به دې موړ کړم، زه به دې موړ کړم په خپله به نهر اوده شوې، زه به دې موړ کړم په خپله به نهر اوده شوې. زه به دې غېږ کې ومه په ناسته به اکثر اوده شوې. او تا چې به وې راته چې پاپلې په خپله راشه، تا چې به وې راته چې پاپلې په خپله راشه، لاس به خواره دې کړل چې راشه زما ګله راشه. په پیله ځل چې مې بابا ویلي و هغه، په پیله ځل چې مې بابا ویلي و هغه، ما ته لا یاد دي چې خواږه دې پې ویشلي و هغه. زما د ډېرې کامیابۍ دې تل دعا کړې ده، زما د ډېرې کامیابۍ دې تل دعا کړې ده. زما په فکر کې دې هره شپه جړا کړې ده، ما ته دې تل د حلال رزق نصیحت کړی دی، ما ته دې تل د حلال رزق نصیحت کړی دی. ځکه مې ذکر بابا نن ستا د عظمت کړی دی. د کوم احسان نه به دې سترګې پټومه بابا، د کوم احسان نه به دې سترګې پټومه بابا. په نیمو شپو کې په دعا کې یادومه بابا، ستا په دعا باندې دې تل الله ما رنګ وساتي، ستا په دعا باندې دې تل الله ما رنګ وساتي. تر څو چې ژوند وي تر هغې دې ما ستا څنګ وساتي. که ستا دپاره مې سا وخیږي نو دا کمه ده، که ستا دپاره مې سا وخیږي نو دا کمه ده. که خپل ژوندون له تا نظار کړم بابا کمه ده. زما د خولې نه چرته اوف کوي ختلی بابا، زما د خولې نه چرته اوف کوي ختلی بابا. ما ته بخښنه کوه نه یم پوهېدلی بابا، ستا د خپو خاورو ته هم نه رسم ای ګرانه بابا، ستا د خپو خاورو ته هم نه رسم ای ګرانه بابا. اکبر دا وایي چې خفه نه شي زما نه بابا، نو ستا د یوې شوګیرې خدای ګو که بدل پوره کم، مرګ ته به ورسم بابا چې دا مزل پوره کم. ټولو مینوالو ته یو ځلې بیا ډېره مننه کوم چې کوم ما اوري ما ګوري او زما د شعر او شاعرۍ او د لیک سره مینه کوي. ټولو ملګرو ته یو خاص کومه دا نظم خو کیدای شي ډېر ملګري صرف یو شعر دی چې واوري، دا شعر نه دی، دا زما د زړه آواز دی. زما د خپل والد صاحب هغې کړاوونو هغې ستړو ته دا ډالۍ ده، او هغې هر پلار ته کوم چې د خپلو بچو د خپل بچي د وړې وړې ارمانونو دپاره خپل غټ غټ ارمانونه خاورې کړي. نو ټولو مسلمانانو پښتنو ته دا یو خاص کومه چې خپل پلار خپل مور د هغې احسانونه کله هم مه هېروئ او کله هم بې قدري مه کوئ. زموږ جنت دی او
الله پاک د هغې په خدمت کې زمونږ جنت یخی دی. او نن په خپله مونږ بچي یو او سبا به په خپله په دقې سپینه ږیره یو زمونږ بچي. نو که د خپلو بچو نه قدر او عزت او مقام غواړئ نو د خپل مور او پلار قدر او عزت وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.